امنیتي ځواکونه کابل کې تصفیوي عملیات پیل کړي. سلامونه قدرمن لیدونکو، شراغلاس درته د افغان حکومت ویاند وایي چې درې ګونو امنیتي ځواکونو دفاع وزارت، کورنۍ چارو وزارت او استخباراتو په کابل او نږدې ولایتونو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. ذبیح الله مجاهد ویلي چې دغه پراخ تصفیوي عملیات د ملي دفاع وزارت د مرستیال ملا محمد فاضل مظلوم په مشرۍ پیل شوي دي. د مجاهد په وینا د عملیاتو موخه په یاد سیمو کې د غلو، اختطافګرو، شریرو عناصرو او نور مجرمینو نیول او له منځه وړل دي چې د امنیتي ځواکونو لخوا مخکې له وړاندې کشف او څارل شوي. د حکومت ویاند زیاته کړې چې د دغو عملیاتو په جریان کې به هیڅ ملکي کس او کور ته زیان نه رسیږي. ټول احتیاطي تدابیر په نظر کې نیول شوي او له خلکو سره به ښه چلند کیږي. هغه د یادو ولایتونو او سیمو له خلکو څخه غوښتنه کړې چې د امنیتي ځواکونو سره د معلوماتو په ورکولو کې مرسته وکړي. له عملیاتو څخه د هیڅ ډول ویرې احساس ونه کړي، ځکه دغه عملیات د همدې خلکو او کابل ښاریانو، تجارانو او نور هیوادوالو د لا ښه امنیت، ډاډ او اطمینان لپاره په لاره اچول شوي دي. مجاهد ډاډ ورکړی که څوک مجرم نه وي او یا له مجرمینو سره تړاو ونه لري، هغوی ته به هیڅ ستونزه نه وي. هغه له خلکو غوښتي دي چې ټول دې په خپلو کورونو او ځایونو کې په ارام پاتې شي او له خپلو امنیتي ځواکونو سره دې مرسته وکړي. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. تر بیا او بلې ویډیو، د الله په امان.